السلام علیکم ګرانو کتونکو عزتمندو لیدونکو په ډیره موده پس یو واري بیا د محترم برق صاحب سره تاسو دپاره د یو نوي پروګرام سره حاضر یو. څنګه چې تاسو په نورو پروګرامونو کې د برق صاحب د ژوند د مختلفو اړخونو نه خبر شوي، نو دا سلسله به انشاءالله روانه وي. او زه نن محترم برق صاحب ته خواست کوم چې برق صاحب تاسو خو د ادبي هلې ځلې د پاکستان نه علاوه تر هندوستان او تر کابل پورې کړي دي که نه. نن به لږ راته د کوټې د بلوچستان په هکله حالات بیان کړي چې تاسو هلته تللي یئ، کله کله تللي یئ، څله تللي یئ، دا غزي شاعران، دا غزي ادیبان، هلته پښتو ادب ستاسو په نظر کې څنګه دی؟ څنګه چې دلته ښه پوهان لیکوان دي داسې هلته کې هم شته، نو په دې حواله به راسره خبرې وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو کتونکو اوریدونکو ته سلامونه. تا د کوټې په باره کې خبره وکړو، نو کوټه خو زمونږ د پښتنو یو ډېر اهم مرکز دی، او زه چې کله موازنه کوم نو خدای شته چې لږ ډېر داسې ځان سره شرمنده م شم چې هغوی زمونږ نه د پښتو ادب په خدمت او په دغه کې ډېر زیات دي، ډېر وړاندې دي. مونږ خو دلته دومره نه یو، یعنې اندازه د دې نه ولګوو چې مونږ سره څه مرکزي تنظیم نشته، او هغوی سره پښتو اکاډمي یو ډېره مضبوطه اداره ده چې کتابونه هم چاپ کوي او رساله م وباسي، او ډېر ښه ادیبان شاعران پکې دغه دي، محققین دي، شاعران دي، بلکې زیاتر پکې عالمان او فاضلان ډېر زیات دي. زموږ ډېر خوښ شاعران ډېر دي او هلته عالمان فاضلان ډېر دي. نو د هغې رساله ده نن سبا لیکنې 3 میاشتې پس یوه چاپ کېږي، ډېره خوبصورت او ښایسته رساله وي، په هغې کې ډېر ښه موضوعات او ښه دغه. نو مونږ خو یو ځل، زه خو 2-3 ځل تللی یم هسې په خپل دغه باندې سبي باندې، خو دا 2 ځل چې دی نو دا مې د ادب والو سره، یو ځل خو بسمل هلته په ریډیو پاکستان کې و کوټه کې، نو هغه دعوت را کړی و، نو ورغلم کوټې ته، نو هغه سره بیا ډېره مې یوه هفته مې هلته تېره کړې وه. نو هغه خو بل یو چکر و، هلته ریډیو پاکستان او دغه دې ټولو سره مو لیده کاته وکړل. په 2یم ځل بیا د یو مشاعره وه او ایوب صابر او زه تللي وو، خدای پاک دې وبخي، ایوب صابر او زه تللي وو، نو هلته 2-3 مشاعرې مو اټینډ کړې. نو هغه مشاعرې وي او هغه هم شاید چې د دې اکاډمۍ د لاندې وي، خو داسې یقیني نه یم. په 3یم ځل بیا د سټوډنټانو یو پروګرام و د دغه پښتون زلمي، نو هلته هغې کې د موسیقۍ پروګرام و، نو په هغې کې د اناونسر یا د کمپیر دپاره زه بوتلی وم، شاولي م پکې و او نور هم دغه ځای څه ښه سندرغاړي وو. نو هغه پروګرام تیر شو. دا اخري ځل باندې عالمي کانفرنس او زیاته خبره به هم د دې، بلکې زیاته خبره به د دې وو چې د هغه ځای سیاسي لیډران هغه اکاډمۍ سره دومره تعاون کوي چې هغه اکاډمي سره پیسې زیاتې شي، نو دلته راشي چې که تاسو سره څه کتابونه وي نو هغه به مونږ چاپ کړو. دومره فنډ ورسره دی، یو لوی لایبرري ده، یو لوی دفتر دی، او په هغې کې باقاعده لکه د دفتر پکې باقاعده کار کېږي او کتابونه هم پکې چاپ کېږي او مشاعرې او اجلاسونه هم پکې کېږي. دا لایبرري پکې دغې جوړه کړې وه، یو زنانه دغه وه، اسمبلی ممبر هم وه او بیا سپیکر هم وه، ما نه نوم ورته هېرېږي، خو بهرحال هغې پکې وله فل لایبرري ورکړې وه.
نو نور ممبران وغیره کروڑ ګرانټونه ولا مقرروي په لکونو ګرانټونه ولا مقرروي نو د پیسو په لحاظ باندې د هغه دي اکیډمي چې کوم نه دا ډېره مړه ده. دلته خو مونږ سیاسي خلکو له لاړ شو نو څوک پکې راته مذهبي پټنې را پیدا کړي، څوک پکې راته نورې څه نظریې اخوا دیخوا کړي او هسې د دروغو خبرې را سره وکړي او حقیقت کې بلکې اکثر داسې هم شته چې دلته دغه یو لایبرري ده د کشف الدین صاحب جوړه کړې ډېره ښه لایبرري ده په ذاتي ډېر تاوانونه یې پکې کړي دي. نو هغه غریبو یو ځل یو وزیر راوستی و، هغه 15 لکه روپۍ اعلان وکړو، بیا ورپسې د هغه لارې جوړې کړې، هغه 15 لکه روپۍ ورله چا ورکولې نه، اعلان وکړي هلته او بس بیا نو دا سیاسي لیډران چې دی د اعلان ډېر مړني، خو بیا هغه پیسې وصولول چې کوم دي نو هغه ځان له یو د خلکو خو دا خیال چې د 100 لکو روپیو انعام اعلان وکړو دا 100 لکه روپۍ به لکه چې ورکړې نه جي هغه بیا اکثر نه ورکوي. دومره هغه دغه والا دومره ستړي شي چې بس پرېږدي دي چې یاره نه دغه کوو. او هلته ممبران که د صوبې دي که د مرکز دي که سینیټران دي چې کوم پښتانه دي ای پښتو اکاډمۍ سره ډېر ښه تعاون کوي. دا نه ګوري چې نظریه څه ده، دا نه ګوري چې پارټي یې څه ده، دا نه ګوري چې مذهبي پارټي ده که قومي ده که سیاسي ده، خو پښتو سره به چې په خټه پښتون ممبر دی نو هغه به مرسته کوي او د خپله د ذاتي جیب نه مو سره کوي. دا کمې دلته مونږ سره نشته، مونږ سره نه څه مضبوطه اداره شته، نه چېرته ټولنه شته، نه زمونږ سیاسي لیډران چې کوم دي، بلکې زمونږ خو اکثر سیاسي لیډران داسې دي چې که مونږ ورته د پښتو په باره کې خبره وکړو نو هغوی راته د عربۍ خبره کوي او دین دغه کې د خبره دین ته راکاږي. نو هغه خو مونږ ته هم پته ده، ټولو دنیا ته پته ده چې څومره اسلام راوست او څومره به راولي، خو مونږ نه ځان په دې خلاص کړي چې دا یاره دا تاسو د پښتو خبرې کوئ، یو د اسلام خبرې کول پکار. نو دا په دې سلسله کې نو هغه د 3 ورځو اکیډمي کانفرنس چې و د امریکې او د روس نه هم پکې خلک راغلي وو او هغه پښتو ویلو والا او امریکې یو ښځې بیا په رسېدلې نه وه نو هغې په دغه په لاره د کیمرې په لاره خپل تقریر وکړو پښتو کې او 3 ورځې د افغانستان خلک مو پکې د دې مو د پاکستان عالمي کانفرنس په صحیح معنی کې وو او هغه خرچه پسې کړي وه چې په دا ټول خلک یاره کم از کم زما چې نو څونه خیال راځي نو 300 کسان وو مېلمانه او دا ټول په هغه د ټولو نه ګران هوټل چې کوم دی په هغې کې دغه کړی و، هغه د آغا خان هوټل دی او ډېر د دې انټرکان وغیره د سطحې 5 ستاره هوټل دی، په هغې کې ډېره و، په دې کې خوراکونه او څښاکونه او دغه او بیا د دې ورځې چې کوم د غرمې روټۍ او د شپې روټۍ دا بیا مختلفو ممبرانو او دغه هم پکې کړي وو، محمود خان چکزي هم یوه روټۍ پکې کړې وه. نو دا ډول مېلمنو ته خو هغه خرچه چې کومه په هغه هوټل کې زما خیال دی یوې شپې زما 100 روپۍ دغه دی که نه، نو دا ټوله خرچه او دا ټوله خرچه ما چې ورته ووایي خو چا ورکړې ده پښتنو شتمنو ورکړې ده که نه، کنې شاعران ادیبان چې کوم دي هغه هم زمونږ غوندې دي، هغه یې خو څه نه دی چې کوم پکې اقتداران دي صدر سکرټري وغیره هغوی ته هم تنخواګانې میلاویږي. نو دا فرق دی په زمونږ په دې ځای او په کوټه کې چې هغوی زه دا بالکل بغیر د یرې نه دا خبره کوم چې هغوی زمونږ نه نن سبا د پښتو خدمت زیات کوي. بخش صاحب دا راته وایي تاسو ذکر وکړو چې د اسمیل صاحب کله په کوټه ریډیو کې و تاسو تللي وي، نو هغه وخت کې تاسو دا غزي کوم هنرمندان فنکاران چې دي لکه عیسی خان، ملغلره، جمال شاه، داسې نور ضمیر یوسفي وغیره وغیره او د ډرامې هغه
هنرمندان چې ته دا سره ملاقات شوی و دوی سره؟ ټولو سره دا خو به زه هره ورځ راډیو ته هغه سره تلمه که نه. نو د هغه د معنا کې چې کوم دا آغا محمد او عبدالر محمد او دا ټول چې کوم دي دا پروډیوسرانو او دا تا چې فنکارانو نومونه وویشتل دا فنکاران هم غازي یو ډېر ښه لیکونکی و او دا سیال صاحب سیال کاکړ او دا ټول ډېر ښه لیکوالو دا ټول په ریډیو کې به دوی سره ملاقاتونه شوي او ناستې مو شوي وي بلکې ما خو تا ته وایي چې هغه زمونږ نه په پښتو کې زیات دي نو ټولو به خامخا چېرته روټۍ خامخا راباندې وروله روټۍ به یې کوله او دغه به یې کوله. د کوټې د بلوچستان نوموړي ادیبان شاعران لیکوال که داسې څو نومونه تاسو ملاقاتونه خو ډېر شوي دي او هغه لږ موږ سره شریک کوي؟ ډېر دي خو ما نه اکثر نومونه هېرېږي. نن سبا چې کوم دی خیر محمد عارف صاحب دی صدر د دغه او خلیل باور دی او داسې نور هم ډېر دي چې دغه ډاکټران دي عبدالباقي دراني او بل نصر الله او دغه دا دغه رونه دي د درویش ډېر بهترین شاعر دی په کوټه کې نن سبا د ټولو نه بهترین شاعر چې کوم دی هغه درویش دی. درویش دراني ډېر کتابونه چاپ شوي دي ډېر ښایسته شاعر دی اوسېږي خو په پښین کې خو په کویټ کې هم تګ راتګ وي نو هغه زموږ سره به اکثر و نو ډېر ښه شاعر دی دا عبدالکریم بریالی نومي لیکوال په کوم شته؟ بریالی خو شته او ډېر مشهور نوم دی خو هغه باندې یو چلو شو. هغه ډېر لوی سرکاري افسر و د سیکرټري تر سطحې رسېدلی و نو د هغه دا خیال و چې څنګه زه ریټایر شم نو به دا ادیبان شاعران به ما په سر کښېنئ که نه خو هلته خو د اکیډمۍ انتخابات چې دي نو هغه خو په جمهوري طریقه کېږي صدر چې کوم دی دا پته نه څومره موده پس الیکشن کېږي خو په هغې کې اقتداران نو هغه هم صدارت ته ودرېدو خو چا وله ووټ ورنه کړو چا وله ووټونه ورنه کړ نو هغه اوس نن سبا د دې ټولو خلاف دی بلکې نومه شاعران او ادیبان او بل هغه څه داسې دغه خو شوی غوندې هم دی ځان نه داسې سایي غوندې ملنګ غوندې جوړ کړی دی او کنزل خو د هغه پوله پټی دي نو به چې چا نوم به تاخلي هغه پسې کنزل کوي او بدر ورته وایي او هغه کوي نو د هغه ځان له یوه دنیا ده اوس. تاسو خو به د کوټې ښار سیلونه هم کړي که نه څنګه چې زموږ په پېښور کې کیسهخانه بازار مشهور دی یا صدر دی یا نور ځینې بازارونه دي یا پکې داسې تاریخي ګورګټري ده یا بالاحصار دی نو دا قسمه څیزونه په کوټه کې هم شته که نه؟ دا خو ډېر دي ډېر ښه بازارونه پکې شته دی ډېر ښه هوټلونه پکې شته دی او دا روډونه دي پکې توغي روډ او مین بازار او دغه یو بل بازار خو ما نه اوس نومونه هېرېږي او نو دا ډېر دغه دی بل دا د هغه ښار چې دی نو هغه ډېر ښار نه دی لکه زمونږ ښارونه چې کوم دي چې بیا پکې یو بل څوک نه پېژني که نه مینه محبت چې کوم دی نو هغه زمونږ د دې ځای د ښارونو نه ډېر زیات دی هغه د کلیوالۍ سوشل ماحول دی مړی ژوند دی هغه شریک کلچر وغیره که نه دا ټول پکې زمونږ د دې ځای نه بهتر دي. ډېره مننه محترم برق صاحب نن ملګرو تاسو د برق صاحب نه د کوټې بلوچستان د پښتني اقدارو د پښتنو د دود د دستور او دغه د مینې او اخلاص او محبت او دغه د لیکوالانو ادیبانو په هکله ډېرې ګټورې خبرې واورې دي. تمه لرمه چې زموږ دا کوشش به تاسو خوښوئ نو دا پروګرامونه موږ تاسو دپاره کوو تاسو په خپله مو ګورئ د دې لینک نورو ملګرو سره شیر کړئ او د خپل نظر نه مو خبر کړئ چې آیا موږ په کومه لار روان یو نو دا ستاسو په نظر کې څنګه ده سمه ده او که نه سمه نه ده.
که تاسو کوم تجویزونه را لګئ موږ په هغې باندې عمل کوو. کوم ملګري چې موږ ته ښه کمنټ کوي د هغوی ټولو یو جهان مننه. نو تر بل پروګرامه د کیمرامین اجي ګوهرلي سره اجازه غواړو. د الله په امان.